يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. درود شریف ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد صلی تعالی علیہ. عزیزانو د سکیم چوک او د گرد و نواح مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو پدې مختصر او پدې کم وخت کې د الله د یووالي یعنی د الله د توحید د مسئله متعلق یو سو خبر عرض کول غواړم.
عزیزانو، مسله د توحید، مسله د الله د یووالي و اتفاقی مسله وا. او د آدم علیه السلام نراوالا تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری ہر نبی تا اللہ پاک دا حکم فرمایلی ہو چې تخپل قوم ته لاړ شي نو ته زما د یووالي مسله بیان کا. او هر نبی دی دنیا ته چې راغلی دی نو د الله د یووالي مسله یې کړې ده. او الله جل جلاله هر نبی د الله د یووالي مسلې نه قربان کړي دي. خدا مسله د توحید الله په هیڅ نبی نه د قربان کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوړان دي حضرت عیسی علیہ السلام دا اللہ د یووالي بیان کړو، دا الله جل جلاله د یووالي مسله بیان کړو. قوم ته دغه आवाज کړو چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یو عیسی علیہ السلام نا، یو ابراہیم علیہ السلام نام، یو نوح علیہ السلام نا، بلکہ تمام انبیاء کرامو کله چې دنیا ته کم یو نبی راغلی دی، هر یو نبی دا مسله بیان کړی دا. هر یو نبی، هر یو پیغمبر دا आवाज کړی دی چې قولوا لا اله الا الله، وایي چې نشتا لایق د عبادت، نشتا د نظر و نیاز لائق، نشتا د اولاد ورکولو والا، نشتا حاجت روا، نشتا مشکل کشا الا اللہ مگری کیو اللہ دے. ډېره خوږه مسله وا. د الله د یووالي مسلې پشان دومره خوږه مسله بل نشتا. لیکن کله چې شیطان رب العالمین د خپل حکم د نافرمانه په وجه باندې رانده درگاہ کو، اغا اللہ جل جلالہ تا دا سے ہوئی چه زما دستا پزات باندے قسم وی زبستا یو بنی آدم هم ستاد یووالی مسئلے تا نزدے پرے نگدما. زبستا بندگان مختلف و حربو سرستا د یووالی نواڑاو مام، زبا مختلف ڈکوسلے جوڑے کمام، زب مختلف شکلونو کې ستا بندگانو لرا شمام، ہر طرف نہ برا زما ہر طرف نہ. علماء کرام دا خبره په ګوته کړی دا چې شیطان مختلف جامو کې راځي. کله به شیطان د یو پیر په شکل کې راشي د خلکو گمراه کول بغواړي، کله به شیطان د یو لوی پیر په شکل کې راشي پر دو زنانو سره به ملاقاتونه کوي. او د مسلمانانو په ذهن باندې پرده اچول شوی دا د بے علمه پرده، د قران کریم نه د لری کېدلو پرده، د جهالت پرده. هر انسان ته د خبره معلومات شته چې پرده زنانا چاته لیدل جایز نه دي. بچی لم پتشتا، عالم لم پتشتا، جاہل لم پتشتا، لوی او وڑا ہر یو تا پتا دا. لیکن کله چې شیطان د یو پیر په شکل کې راشي یا یو پیر د شیطان نمائنده بن کر یو ځای راشي، حق پرست او باطل پرست پیر په جندې پم شي. کم پیر چې حق پرستی نو هغه پر دو زنانو سره ملاقاتونه نه کوي، کم پیر چې حق پرستی هغه د الله د یووالي مسلې نه چاته خلاف خبره نه کوي، کم چې حق پرست پیر وی هغه خلکو تداوی چې لا اله الا الله،
الله نه د کېدو مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا کړي هغه دا اعلان وی چې رب سب کچھ کرنے والا ہے سب کچھ کرنے والا ہے رب کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں هغه دا اعلان کوي چې لا الہ الا اللہ د دې معنی دا چې رب کے لیے سب کو چھوڑو رب کے لیے سب کو چھوڑو سب کے لیے رب کو مت چھوڑو دا غوی مقصد و غرض دای چې ګوره تمام کائنات د الله د پاره ناراض کا تمام کائنات د الله د پاره پریدا لیکن الله جل جلاله د تمام کائنات د پاره مپریدا حضرت عیسی علیہ السلام د الله د یووالی مسله بیان کړه دا الله د یووالی د توحید مسله بیان کړه لیکن شیطان مختلف جاموں کې مختلف شکلونو کې راغې او دا خلق ته وی چې ګوره حضرت عیسی علیہ السلام ډېر لوی پیغمبر دی او ډېر لوی نازنین دی شیطان چې کله شیطانی کوي او یو انسان چې کله د لارې نه گمراه کوي نو شیطان دا سی ورته نه وایي چې دا پیغمبر دی دا ممنه دا بزرگ دی دا ممنه ولی مسلمانانو په زړه کې پیغمبر سره مینه وي د مسلمان په زړه کې اولیاء الله سره مینه وي هغه به څنګه مسلمانی چې دا هغه په زړه کې پیغمبر سره او د الله دوست او ولی سره مینه نه داسې انسان داسې مسلمان بلا سه مسلمان خو شیطان چې کله راځي هغه داسې نه وایي چې دا د الله بزرگ ولی ممنام هغه ورته وایي چې ګوره دا د الله ډېر لوی نازولې دی دا د الله جل جلاله ډېر بهترین او نازنین بنده دی دا الله جل جلاله ته رسیدل شخص دی دا د الله جل جلاله ډېر لوی محبوب بنده دی تو د بنده احترام وکا تعظیم وکا د پنوم باندې نظر و نیاز ومنام د قبر نه تاو را تاو شا د په قبر باندې ډیوې ولګاوم د په قبر باندې عرس وکدا ډېر لوی بزرگ دی په غلط لار باندې دا سراړی د نوح علیہ السلام قوم 15 بزرگان پکې تیر شیو او داسې بزرگان وو چې قران ورته اولیاء الله ویلي دي دا خو د خلکو یو پراپګاندا ده وای چې نن سبا نوی مليان راوتی دي هغه اولیاء نه مني وای کنه وای اولیاء نه مني سو کوئی چې داسې نوی مليان پیدا شوي هغه د قبرونو ولا مردگان نه مني سو کوئی چې کرامت نه مني سو کوئی چې دعا نه مني مختلف حربی دي شیطان ولا ذهن کې القا کړی د نوح علیہ السلام په قوم کې 15 اولیاء کرام تیر شیو 5 پیران لوی اولیاء ود او سواع یعوق یغوث و نصر 15 واړه لوی اولیاء کله چې وفات شول نو شیطان ورته وی د قوم خلق ته چې مسلمانانو وګورا دا سمره لوی اولیاء دا سمره لوی نازنین او نازولیو د دوی په لیدلو سره رب العالمین تاسو ته یاد نو مولا په شکل کې راغلو زکه چې د یو لوی پیر او د عالم په شکل کې را نشي نو خلک د عام سړي خبره مانی نه مانی ورته وی چې کور تاسو د دوی جوسه جوړې کړي تاسو د دوی فټوګان جوړ کړي صد پارا د دې د پارا چې کله د غوولې کرامو په شکل تاسو نظر پریوزی نو تاسو تب الله را یادېږي هغه زړه کې خو اولیاء سره مینه او الله سره محبت وو خو په نشول د شیطان په دوکې فټوګان د اولیاء جوړ کړل او یو ځای کې خودل سو وخت پورې خو تشلیدلو کتلو
بیا شیطان ورو ترغیب شروع کو ورته وی چې ستاسو پلارانو نیکونه چیو هغه باندې با الله بارانونه زکه ورول چې هغه به دغه بوتانو تعظیم کولو کله چې و پیړې مړشوا داغه بچي ته دا وینا شروع کړه ورته وی به چې ګور ستاسو پلارو نیک په دې بوتانو باندې عرس کولو ستاسو پلارانو نیکونو د دوی مختلغوندې تعظیم کولو هغه په خنیت باندې بزرګانو د تصویرونو تعظیم شروع ک لری نه بچراغلل داسې ورته سر به اخکته ک داسې به وتکړل لکه نن سبا شیعاګان تاسو کتلی هغه چې په خپل قبر باندې ورشي داسې کوي او کني کوي بالاخر هغه تعظیم شروع ک ورورو بل پیړې چراغلا شیطان صاحب ورتوي چې ستاسو پلارو نه کتب چې الله اولاد ورکولو ستاسو پلارو نه ک باندې چې الله رحمتونه نازل ول اغا وجدا و چې غوی به د غبوتانو تایبان من باندې زکه دا بارانونه نه وریږي چې منګ اولیا نه دی منلی ناغوی ورته سجدو لګول شروع کړل او شرک په دې طریقه باندې شروع شو د نوح علیہ السلام زمانه نه شرک شروع شو الله سره د بل چا برابرول الله جل جلاله سره د بل چا شریک ګرځول د برخه والا ګرځول د نوح علیہ السلام زمانه نام کرتے کرتے حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات شو دغه قوم خلقته مغه شیطان داسې په غوګونو کې واچولم چې عیسی علیہ السلام او داغه مور ګور لوی لوی نازنینو تاسو چې کله مدد غواړئ نو تاسو د عیسی علیہ السلام نه غواړئ تاسو چې کله مدد غواړئ نو د مریم علیہ السلام نه غواړئ المدد یا عیسی المدد یا مریم لکه نن سبا مختلف شکلو باندې سوک یا علی مدد ویلو والا دی سوک یا رسول الله مدد والا دی سوک یا دستگیر مدد والا دی سوک یا عبدالقادر جیلانی مدد والا دی د مدد کول والا سوک دے شیطان د عیسی علیہ السلام په باره کې د خلکو غوګونو ډکول شروع کړل قوم واخر د شیطان په خبرو کې راغله عیسی علیہ السلام او داغه مور نه خدایان جوړ کړل خدای جوړول معنی دا چې یو سړی کم توقع چې الله نه ساتي کم کارونه چې د الله خاصه ده هغه چې کله په یو انسان کې څوک اومني نو بس هغه د الله جوړ ک عبادت لایق څوک دی چې عبادت ته بل انسان ته شروع ک بس هغه ستا الله شه سوالونو قبلولو والا څوک دی چې تا سوالونه کله د یو انسان په دربار کې شروع کړل ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب نه بعضی کمقلان په دې باندې اعتراض کوي چې دا خو سړی خزه ته موایي چې وبره واخله خزه ته ما تحت الاسباب وایي کنه او به هم وی او به په ځای کې موجودي وي او خزه لاسم وی خېوم وی قدرت ور سره پس داغه ته وبغواړي کنه دا څه ده کنه کله چې وبني او په ځای کې موجودی ني یا ستا خزه کې قدرت دراغستو د تلونی سو خزه لوي چې وبراواله کله چې اسباب وی بیا انسان یو بل انسان ته ما تحت الاسباب وی چې دا فلانه کارو کام کله چې اسباب ني ما فوق الاسباب د مدد غختل غوالا د مدد چانه غختې شي ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب دي چې چانه مدد غختنه غستا الله شه گویا کې هغه تا الہ وګڼو اولاد ورکول والا سوک دے تا چې اولاد بل چانه غختنه غستا الہ شه کمقل خلق قبرونو خوا کی زنګوانی جوړی کی او قبرستان کې تاویږي را تاویږي ورته وی چې ستا لمن مې نه ولې دا اولاد مې نشتا در نه غواړې ما وی ورته کنه وای عیسی علیہ السلام ته سوالونه شروع کړیو مریم علیہ السلام ته سوالونه شروع کړیو الله ورته وی چې ګورا
عیسی علیہ السلام او مریم علیہ السلام نه مدد مغواړی، داغه په نوم باندې نظر و نیاز ممنئ، هغه له سجدې ملګوي، ګوره هغوی ته ثالث و ثلاثه موایي، داسې موایي چې رب العالمین راغلی دی او د عیسی علیہ السلام او د مریم علیہ السلام کی حلول کړي دي، لکه مالګه چې اوبو کې حل شي کنه، هغوی به وی چې داسې الله په مریم او په عیسی کې حل شوی دی، بس مریم او عیسی دا څه شی دی، دا الہ دی وی. لکه زمنګ په زمانہ کې قبرونو نه کم خلق کم عقیده ساتي، دغه عقیده د عیسی علیہ السلام قوم د عیسی علیہ السلام او د مریم علیہ السلام نه غنلا. الله فرمایي انسانانو ته د تعلیم ورکولو د پاره ورته وی و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اے عیسی علیہ السلام آیا تا دا قوم ته ویلیو چې ما او زما مور په خدای باندې ونیسئ؟ آیا تا ویلیو چې مونږ ته عبادت کوئ، مونږ ته نظر و نیاز منئ، زمونږ په قبرونو باندې عرسونه کوئ؟ دا تا ورته ویلیو؟ قال سبحانک، هغه ورته وی چې یا الہ العالمین ته ډېر پاکي د هر قسمه شرک او د هر قسمه عیب نام. سبحانک یا الله پاکي ته د دې سيزونو نام، تا سره بل شریک نشتا. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا الله څرنګه زه کولی شم چې ناحقه یوه خبره زه پتا درو تړم، یا الله دا څنګه ز کولای شم چې زاغه خبره وکم چې هغه زما د پاره حق نه دا، زما د پاره مناسب نه ده یا الله. یعنی اولیاء الله څنګه دا کولای شي چې خلق ته وایي چې زمنګ په قبرونو باندې ورسونه کوي؟ ګوره دا د قبرونو والا کم اولیاء چې دي دا د دې شرک نه پاک دي، دا د دې شرک نه هغوی داسې نو، هغوی چرته خلقو ته د شرک دعوت نه دی ورکړی، هغوی چرته خلقو له د بدعاتو دعوت نه دی ورکړی. قبرونو والا خلق نیکان خلقو، هغه بزرگان اولیاءو. شرک چا شروع که؟ د ژوندو رستنو خلقو شروع که. چا شروع که؟ عیسی علیہ السلام ورته وی چې الله پاکی ته زدا سے کله کولای شم چې هغه خبر او کم چې هغه ناحق ده. بیا ورته وی ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں یوں کہتا تو یار یا الہ العالمین تجھے تو پتا ہوتا. کچره ما چاته داسې ویلی وی چې زمنګ عبادت کوي یا الله علام الغیوب یہ، یا اللہ سب کچھ جاننے والا تو ہے، یا اللہ دلوں کے راز جاننے والا تو ہے، اگر میں کہہ دیتا آپ کو معلوم ہوتا. یا اللہ کما ویلی ویتا تبا معلوم ہوا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، الہ العالمین میرے سینے میں جو کچھ ہے ان سب کو جاننے والا تو ہے. یا اللہ زما سینہ کی چس دی، زما نفس کی سدی یا اللہ تعالی معلوم دی. یا اللہ تا سر چس دی آغا مالا معلوم، ما تا گورستا علم نشتا تا تا زما علم. وَلِئِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یا اللہ علم غیب لائق تی، یا اللہ علام الغیوب تی. علام الغیوب سوک دے، غیب کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ سوالات اور حاجات پورا کرنے والا کون ہے؟ دور سے بلا اسباب سننے والا کون ہے؟
اللہ فرمائی انکا انت علام الغیوب، یا اللہ غیب جاننے والا تو ہے، یا اللہ د غیب خبر تا تا پتہ دا ہیچ چا سر علم غیب ہو. عیسیٰ علیہ السلام تا دے خلق لس بیان کرے دے، دا خلق خونن ستا پا قبر باندے منبتے لگئی، اگربتیانے لگئی، عرسو نہ کئی، سشے کئی. عرس گورا عربے کے وعدت ہوئی ستوئی عرس چدے عرس او عروس دا ناوے تویلے کی. دا عربے لغاتو کتابون ولٹوئی. ستاسو دی جماعت نبارو وطم جماعت پا دیوار باندی لکلی دی عرس مبارک لکلی دی گن. عرس او عروس دا ناوے او وعدت ویلے کی. دا قبرونو کی چکم اولیاء اللہ پراتی دی دوی تسوک ودونه کئی، مردگانو باندې خلق جاڑی ہو کور باندې ڈالو نہ ہوئی، خوشحالیان پی کئی ہو که دا غم وقتی. دا ټول د شیطان کارستانیانی دی. چا کارستانیانی دی؟ عیسیٰ علیہ السلام لوی ولیو لوی نبی دے. اغت اللہ وائی چه تا ورته صداوت ور کړو، یعنی د قیامت په ورځ به دی قبرونو والا نه الله تپوس کوي چې آیا تاسو دا ورته ویلیو چې زما په قبرونو باندې داسې کوي؟ هغه به ورته وایي چې سبحانک یا اللہ تا پاکے دے شرکیات و بدعاتو نا ما ہرگز ورتداسی نو ویلی. قرآن کریم کے اللہ فرمائی چھ دا قیامت پا ورز باندے باخپل پیران او دا دا قبرنو والا باخپلو مشرکانو بندگانو نام دا براعت اعلانو کی چھ ما دوی تنو اسنو ویلی، ما دوی سر ہیچ واسطہ نشتا. اگوی بور پریزان سولئی چی یا اللہ منگ دا بندگانیو، یا اللہ منگ دا لمن لاندیو، دا زمنگ پیر دے منگ دا شفاعت غواړو. اگا بورتی چی یا اللہ دا مشرکان دی زما ور سرا اس تعلق نشتا، میں ان کو نہیں پہچانتا. زیڑو پہ جنم نہ مڑ. یا اللہ فرمائی چی اے عیسیٰ تاور تسویلیو. عیسیٰ علیہ السلام فرمائی ما قلت لهم الا ما امرتنی به، ما قلت لهم میں نے ان کو نہیں کہا اے الہ العالمین الا ما امرتنی به، یا اللہ میں نے وہ کچھ بیان کیا ہے جو تو نے مجھے بتایا ہے. یا اللہ جو آپ نے حکم فرمایا تھا وہی کچھ میں نے بیان کیا ہے. یا اللہ ما غس بیان کړی دی چې تا مالا حکم کړو. سو حکم کړو یا اللہ تا دا حکم کړو چې ان عبد الله ربی و ربکم. یا اللہ تا دا حکم فرمایله او چې عبد الله ربی، عبادت کوئے صرف اللہ تا، عبادت کوئے عبد الله ربی، هغه الله تا عبادت کوي چې هغه زما پالون کې دی، و ربکم تاسو هم پالون کې دی. رزق ورکولو والا الله دے، تاسو له هم رزق درکون کې الله دے، مونږ ته هم الله دے. یا اللہ تا دا امر کړي او چې کیو ما ته د عبادت خلق خاص کی، ما صرف دغه اعلان کړي. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، یا اللہ جب تک میں زندہ تھا میں ان پر گواہ تھا. یا اللہ میں ان کی اصلاح کرتا تھا. یا اللہ چھ ترسو پورے ژوندے او ما د دوی اصلاح کولا، ما دوی عبادت و شرک و بدعت تن پر خودل. فلما توفیتنی، یا اللہ چھ کله زتا وفات کړم، کنت انت الرقیب علیہم، یا اللہ نو بیا نگہبان ور باندې ته زما مرگ نه بعد ما تا علم بیا ما تا دا پته نشتا چې دوی زما قبر باندې سکړی دي. مردگانو ته د دې خبره پته نه لګي چې ژوندۍ سکی کني هغه د الله اولیاء دي، نیکان خلق دي، بزرگان خلق دي. کاغوی ته پته لګی دی
یا دا هغوی طاقت وی دراوتلو او وسوی چا سره د مدد کولو طاقت وی نورا پاسیدلی بو چې دوی په قبر باندې دا کم ودونه کیږي دا خلک به ټقولیو چرته به پریخینیو ګره یاد ساته زکه چې اولیاء الله دا الله نیکان بندگان الله فرمایي وان تعالی کل شیء شهید یا الله ته په هر څه باندې گواه یا الله هر څه تعالی پتا دا پیغمبر وای چې زو وفات شم ناغې نه بعد ما ته د خپل قوم پتا نه لګي چاته پتا لګي الله ته پتا لګي صرف الله ته پتا لګي نو عیسی علیہ السلام خپل قوم ته د وحدانیت دعوت ورکړو چې کیو الله نه مدد غواړي او ګور دا صرف یو پیغمبر نام اللہ جل جلالہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اللہ فرمائی ما نوح علیہ السلام دا قوم تولگو اغا خپل قوم توئی چی انی لکم نذیر مبین اے زما قوم عزتا صلح کارا یارا ان کے امخکارا یارا ان کے میں تم کو ظاہر ڈرانے والا ہوں بین ڈرانے والا ہوں اے زما قوم عزخکار تاسو اللہ نے یراؤں چی چانو یری گئی چانو یری گئی ز قوم تاسو داس ښکارا يروم چې کیو الله نه ويریږي کیو الله نام هغه ذات چې هغه نه یره کې دی چې هغه صرف الله دی الله تعبدوا الا الله او ز تاسو له دا نصیحت او وصیت کوم چې الله تعبدوا الا الله کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت مت کیجیو خبردار یہ کیو دا اللہ نہ سوا دبل ہچا عبادت و نہ کی دبل ہچا نظر و نیاز و نہ منی یہ کیو دا اللہ عبادت کوام دا نوح علیہ السلام دعوت تے قوم نہ منلو بیا بسی اللہ فرمائی نوح علیہ السلام قوم توئی چی انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم کچره تاسو یو الله عبادتونکو تاسو د قبرونو پرست شروع کو تاسو د اولیاء او انبیاء عبادت شروع کو تاسو د هغه نظر و نیاز شروع کو نو بیا بسوشی انی اخاف علیکم نو بیا هغه فرمایي چې ز تاسو باندې اړېګم عذاب یوم علیم د دردناک عذاب ورزنام هغه ورځ نه تاسو باندې اړېګم چاغي کې ډېر دردناک عذابونه خلق لا ملاويږي کله الله یو والے مو نه من نو دردناک عذاب بدرته ملاوي شي زه پدې اړېګم نوح علیہ السلام پیغمبر وو کنام برحق پیغمبر وو کنام لیکن قوم ورته په جواب کې سووي قوم ورتوی قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال الملأ وی ورتا د قوم مشرانو ګور چا چې د توحید مسله کړي دا دانه چې نن زمانه کې صرف دا ویلې شي چې پنځ پیریان دي دا د نن زمانه پراپګاندا نه ده دا کچا قرآنی کریم لوستې دا د ډېر زړې زمانه د مشرکانو او د کافرانو پراپګاندا ده چې چا به الله د یوالي خبره وکړه نو یو کس به پاسې ده او یو فتوا به په ولګواله چې دا فلانه ده لکه نن زمانہ کې وای چې دا وهابي ده دا پنځ پیره ده هغه زمانہ کې قال الملأ الذين كفروا من قومه ورتوه مشرانو
کفرو چې کافرانو ګور الله ورته کافر ویلی دي پیغمبر خبره نه منلو والا شي وی په زور وای یریږه ما په خپل جماعت کې خام اور توي چې ما نراک الا بشرا مثلنا ته پیغمبر کې دې نشي ته پیغمبر ته خو زمنګ پشان بشری دی بزړه کې وی چې دا پیغمبر بچر ته فرشته اینو ما نراک الا بشرا مثلنا منگ تا نوینو مگر د ځان پشان یو انسان او بشر دی وینو وما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأي اے نوح تا سره چې کملګری در سره دی هغه ټول کم عقلان دی ټول بادی الرأي کم عقل خلق دی اراذلنا لاند خلق دی غریبانان نہ سمجھنے والے نہ جاننے والے منگو خیاران خطا نہ منو حکم عقلان دے خطا کړی دي ټول هغه در سره دي وما نرى لكم علينا من فضل اور ہم آپ کو کوئی فضیلت والا بھی نہیں جانتے زمنګ دا عقیده دا چې تمنګ نه فضیلت والا نه تمنګ نه زیات نه نوح علیہ السلام ته وی بل نظنکم کاذبین آخری خبر ادا چې زت منګه تاسو کاذبین دروغ جن غنو تاسو چې دا کمه خبره کوي چې یو الله دار څه کولو والا دی یو الله دار څه کولو والا دی دا خو وی دا خبره منګ لټولې دروغ کاری ته وی چې منګ پیغمبران یو منګ د الله د طرف نه راغلی یو ته پیغمبر نه دا تاسو سمره ملګری چی دا الله طرف ته چې راغختون کی سمره و ټولو ته چې بل نظنکم کاذبین من تاسو ټول دروغجن غنو مړه تاسو دا خبره رښتیا نه کوي دا خبره رښتیا نه ده چې اولیاء سن شي کوله دا خبره رښتیا نه ده چې اولیاء ویلاد اخاهم هودا اخپل قوم ته رب العالمین هود علیہ السلام لګلو عیسی علیہ السلام دعوتم داو چار سکولو والا سوک دے نوح علیہ السلام هم خپل قوم ته داویلیو چې د هر سکولو والا سوک دے اوس هود علیہ السلام خپل قوم ته دعوت ور کوي تبلیغ کوي قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ورتوی چې ای زما قوم اعبدوا الله دی کی والله عبادت کوي عبادت ویلې کیږي غایت عاجزی او تذلل دا قبرونو په خوا کې کتا سو دا خلق لیدلی چې دوی څنګه عاجزان کیږي دا عاجزی د چا لایق ده منګویو قبرستان تتلل سنت دی د عبرت د اغستو د پارا قبرستان تتلل سنت دی د عبرت اخپل مردگانو تا نزدې مردگانو تا نارینو تا زنانو تا نام زنانو تا تگ نشتا زنانه دی چکر نه وਹੀ که خامخایز چکر لزړه کیږي نو بیا دی آرمی سټیډیم ته لاړ شي مردگان دی نشرمای مردگان دی قبرستان باندې دی ګناه نه کوي قبرستان ګوره د عبرت زیره او د عبادت زینره د سشي زیره عبرت زیره د عبادت زینره او د تجارت زینره دا د عبرت زیره دلو ناره نزی نزدې قبر لبزی پنیت د عبرت بزی چې الله داو ګوره لوی خلق خاورو ته تللی دی منګ بونسو ورته وی با السلام علیکم یا اهل القبور د دې سلام معنی دانه دام لکه چې کوم عام مونږ تاسو په یو بل سلام اچو دا سلام نه دی چې ته چې هغه بر پاسی او مال به علیکم السلام وینا نه ضعیف روایت ته چې کم کې راغلی دي صحیح روایت دا دی چې کله ورشه ورته وی با چې السلام علیکم انتم لنا سلف ونحن بكم لاحقون دا سلام د دعا دې ته علما سوي فقها لیکلي دي چې دا سلام د دعا دی
دا سلام تحیه نه دی، د دې مقصد دا دی چې السلام علیکم یا اهل القبور، سلامتی دی پتا سو باندې د اور د جهنم نه د قبرونو والو. لکه چې چاله دعا کوي چې الله دې د عذاب قبر نه پامان کا. د دې سلام معنی څه شی ده؟ دعا. څه شی ده؟ السلام علیکم، سلامتی دی پتا سو باندې، امان کې دی اوسه تاسو، سلامت دی اوسهږئ تاسو د اور نه او د عذاب نه. تاسو زمنګ د پاره مخ کی تلیه منګ در پسی، دا د عبرت د پاره ودا کلمات وای او الحمد قل هو یا سدی چې یاد وی هغه به وای او ثواب به چا پسې وبخي، د قبر والا پسې وبخي او په قتل اسونو به دعا کوي. پسې شلا سنو قبرستان کې بلا سنم داسې نه نیسه اسنه چې چرته یو ساده او کمقل مسلمان رواني هغه زړه کې دا ګمانو کی چې دای لکه چې دا قبر نه غواړي. ته خو به قبر نه غواړي، ته خو به الله نه غواړي، خو یو ساده مسلمان ذهن کې بدار شي چې یا دا خو لکه چې قبر نه غواړي، نو سبب هغه د قبر نه غختل شروع کی. نو د نور خیال ساتلو د وجه نه بلاس نه به وچتای. اور توئی چی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دیکھیو اللہ عبادتو کئی، دیکھیو اللہ عبادتو کے زکچی کیو اللہ نا علاوہ استاسو بل معبود، او گور از تاسو نا تنخواو زکاتونا او سرسائی او شکرانے ہم نغوارمام. نن سباب ورسونه چکیږي یا سچ ویلې شي په قبرونو باندې صرف د 5 پیسو د پاره. پیغمبر ورته وی چې یا قوم لا اسالکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی. ای زما قوم از تاسو نه سوجرت نه غواړم په دې باندې، ز تاسو نه سوجرت زتا سن شکرانه نغواړما نظرانه نغواړما. ان اجری الا علی الذی فطرنی، مال د اجر را کولو والا سوک دی هغه الله دې فطرنی چې هغه زه د ابتدا نه جوړ کړم ما. بل پیغمبر دی ویلا سمود اخاهم صالحا، صالح علیہ السلام هم خپل قوم ته وی چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من الہ غیره، اے زما قوم دی کیو الله عبادت وکئی. پراپیګنډ والا وی چې دوی اولیاء نه مانی، منګ وی چې دوی الله نه مانی، منګ سوایو منګ وی چې دوی الله نه مانی، هغه وی چې دا اولیاء الله نه مانی، منګ وی چې دوی الله نه مانی. منګ خدا سے اولیاء الله منو، منګ وایو چې اولیاء الله تدا مقام زکه ملاو دی چې دغه اولیاء الله الله ته سجده لګولې، دوی وخت د چا نه کولې، دوی سر چا تخ کته کولو، دوی نظر نیاز د چا په نوم منلو، دوی اولادونه د چا نه غختل، دوی سرونه چا تخ کته کول. نو دوی ته زکه دومره لوی مقام ملاو چې دوی عبادت صرف الله ته کولو، په ذهن او په دل او دماغ کې د الله لوی پرتاوام، د چا لوی پرتاوام. دوی وی چې دوی اولیاء نه مني، منګ وی چې تاسو الله نه منئ، تاسو دل او دماغ کې د اولیاء لوی پرتا د الله لوی نشته در سره. کچره د رب العالمین لوی دی تا ذهن کې پیدا وشي، د الله یو وال استا ذهن کې کینی، د الله مين زړه تستا کوزشي، د الله مين بزړه ته کله کوزيږي چې کله استا زړه کې د غیر الله محبت نوي. اولیاء الله سره بداسي مینا کوي چې کوم مینا قران او حديث کې جایزه شوه دا، هغه نه تجاوز باندې کوي. زمنګ تاسو میندو سره مینا شته که نشته؟ خزو سره مم مینا شته که نشته؟ خو چې خزو سره کومه مینا دا هغه مونږ تاسو مور سره جایزه بلو، او چې مور سره مو کومه مینا دا هغه مینا مونږ خزي سره کو، مینا دواړو سره کو. خود مینی نوایت جدا ده، څه شی جدا ده؟ مور سره چې کومه مینا کیږي هغه ګوره خزي سره نه کیږي، خزي سره چې کومه مینا کیږي هغه مور سره نه کیږي. یو بیوقوف نه بیوقوفم پدې پويږي،
نو منګ الله سره هم مینا دا اولیاء الله سره هم مینا دا منګ الله سره هم مینا دا رسول الله سره هم مینا دا لیکن رب سره چې کوم مینا کو نو هغه مینا منګ محمد رسول الله یا اولیاء الله سره مو هغه مینا کم مینا مو چې اولیاء الله سره دا محمد رسول الله سره مو دا نو د حق نوعیت ولا مینا مو بیا الله سره اشتا الله سره زمنګ د مینی نوعیت جدا ده الله سره زمنګ د محبت نوعیت جدا ده اولیاء سره زمنګ د محبت نوعیت جدا ده الله سره زمنګ د مینی دا نوعیت ته چې کله سوال کوو نو الله نه کوو کله چې یریګو الله نه یریګو نظر نیاز چې منو د الله په نومي منو عالم الغیب صرف الله غنو دستگیر صرف الله غنو د مرګ او د ژوند ورکولو والا صرف الله غنو د خزو وچولو والا صرف الله غنو اولاد ورکولو والا صرف الله غنو قبر عذاب خلاصولو والا الله غنو قبر کی جنت جوړولو والا یا قبر نه دوزخ جوړولو والا الله غنو د قیامت په میدان کې منګلره نجات را کولو والا الله دې دا توقعګان زمنګ اولیاء نه نشتا دا نظر نیاز منګ دا اولیاء په نوم نه منو دا مینه زمنګ الله سره اولیاء سره مدامینه دا وایو چې دا د الله نیکان بندگان دي الله ته سجده لګولې دوی چې کومې سجده الله ته لګولې دي هغه سجده منګ الله ته لګو دا څه ده کنه دوی الله نه څنګه سوال کړي دي منګ الله نه هغه سے سوال کوو دوی الله څنګه راضي ساتلې دي منګ الله هغه سے راضي ساتو دوی څنګه شرک نه ځان ساتلې دي منګ الله منګ دغه سے ځان د شرک نه ساتو ټیک دا او منګ دا دعا کوو چې یا الله دوی وبخي یا الله دوی ته معافیو کې کسب بھول چوکته نشوي څه ګناه تی نشوي اولیاء اولاد پیغمبرانو پشان معصوم خو نه ای کنه منګوایو کڅ ته رهو کمه ته شوی یا الله معافی کې دامینه مداور سره قبر چاله ورانه ولونه نور کو خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو حکم نه او چته ولته هم نور کو